بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو. زه ناصر خان یم او دې ټیم کې د نوخار سیند په غاړه موجود یو. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د خیبر پښتونخوا بالایي علاقو سوات دیربالا او دغسې نورو علاقو کې بارانونه شوي دي او هلته کې سیلابي صورتحال دی او هلته نه چې کومې اوبه دي هغه به د چارسدې په مقام باندې دریې کابل زموږ نوخار سیند چې کوم بهیږي دې سره به ټچ کیږي. دې ټایم کې په نوخار کې سیلابي ریله چې کومه تیریږي هغه 1,50,000 کیوسک ته د دې سیلابي صورتحال له وجې د نوخار ضلعي انتظامیې چې دی په نوخار کې ایمرجنسي نافذ کړې ده او چې څومره تعلیمي ادارې دي هغې 2 ورځو دپاره بند کړي دي. دې سره سره د ډیپټي کمشنر په دفتر کې یو هنګامي اجلاس هم وشو. په هغې کې چې څومره محکمې دي د هغې افسران او خصوصا د ریسکیو 1122 او محکمه بلدیات او محکمه ایجوکیشن ته دا هدایات جاری شوي دي چې هغوی د خپل انتظامات مکمل کړي او چې څومره ګاډي دي څومره پرایویټ هسپتالونه دي پرایویټ سکولونه دي هغه ضلعي انتظامیې خپل تحویل کې اغوښتي دي. دې ټایم کې ضلعي انتظامیې لخوا چې دی د سیند په غاړه چې څومره آبادیان دي څومره خلک آباد دي هغوی ته دا هدایات جاری شوي دي چې هغوی د خپل حفاظتي اقدامات وکړي او چې د سیند په غاړه څومره خلک آباد دي هغوی د هغه ځایونه پرېږدي او محفوظ مقام ته چې دی هغه د منتقل شي. خو د ډیپټي کمشنر د ضلعي انتظامیې د بار بار ویلو نه باوجود چې دی دغه شکایات راځي چې خلک دي هغه د سیند په غاړه باندې موجود دي او خپل احتیاط نه کوي. کتونکو ضلعي انتظامیې دا هم ویلي دي چې دا اوبه چې دي کې به مزید اضافه کیږي او 3 लाख کیوسک ته به دا اوبه رسي. نو چې 3 लाख ته ورسي اوس موجوده چې کوم صورتحال دی دې ټایم کې مونږ د نوخار سور پول سره ولاړ یو او دا تاسو کتی شئ اوبه چې دی انتهایی های لیول کې دي او های لیول پوزیشن دی سیلاب دی. خو چونکې د تیر وختونو کې چې کوم سیلابونه راغلي وو 2010 کې د سیلاب خبره مونږ وکړو نو هغه وخت کې د نوخار د سیند په غاړه هیڅ قسم حفاظتي اقدامات نو حفاظتي بندونه نو. اوس چې دی بندونه والي شوي دي نو د هغې د وجې چې دی زیات نقصانات چې دی نشي کېدی. هغه بېله خبره ده چې اوبه ډېر زیات های لیول ته ورشي او د بندونو د پاسه راوړي نو هله به آبادیانو ته ځي. د ضلعي انتظامیې له طرفه بار بار دا هدایات کیږي چې اوبو کې به مزید اضافه کیږي. دې ټایم کې 1,50,000 کیوسک اوبه چې دي هغه روانې دي او ضلعي انتظامیې څومره سکولونه دي څومره هسپتالونه دي هغې کې باقاعده طور ایمرجنسي نافذ کړي ده او اوس هم دې ټایم کې هم د ډیپټي کمشنر په دفتر کې یو اجلاس جاری دی او په هغې کې ټول افسران چې دي هغه ناست دي او د سیلاب سره مقابلې کولو دپاره ټول اقدامات د هغې جایزه اخلي. والسلام.